السلام علیکم مرګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز افیشل. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې به مونږ د یوټیوب په حوالې سره طریقه هم زده کوو او د یوټیوب په حوالې سره به طریقه هم زده کوو چې تاسو به یوټیوب چینل څنګه کولاوئ. تو مرګرو، تاسو به پهلا خپل یوټیوب چینل یوټیوب کولاو کې خپل موبایل کې، هغې نه بعد به تاسو یور چینل باندې به مرګرو تاسو کلیک وکړئ. یور چینل باندې کلیک کولو نه بعد به مرګرو تاسو آی ډي په تاسو کلیک وکړئ. دې نه بعد به مرګرو تاسو دلته نیم چینج کې چې تاسو کوم نوم ایښی وي مرګرو خپل نوم بدل کې دلته چې تاسو کوم نوم کېږدئ مرګرو دا به ستاسو د یوټیوب چینل نوم وي. مثال په طور باندې زه ولیکم وهاب، دوباره وهاب ولیکم او دلته مرګرو تاسو خپل ډسکرپشن د چینل متعلق چې څه ډسکرپشن وي مرګرو تاسو به هغه ولیکئ او بس مرګرو ستاسو چینل به جوړ شي. اوس به مرګرو تاسو خپل چینل سیټینګ څنګه کوئ؟ تو مرګرو تاسو به خپل موبایل کروم ته راشئ. کروم ته راتلو نه بعد به تاسو سرچ بار کې به تاسو ولیکئ واي ټي سټوډیو. واي ټي سټوډیو لیکلو نه بعد به واي ټي سټوډیو لیکلو نه بعد به مرګرو تاسو خپل موبایل ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. ډیسکټاپ موډ ته وړېدو نه بعد به تاسو په دې کلیک وکړئ. کلیک کولو نه پس به اوس تاسو ته دلته چې تاسو کوم چینل کولاو کړی هغه به تاسو ته کولاو شي، خو زه دغه چینل کولاول غواړم نو تاسو به دلته زه دا یو چینل بندوم. دا اوس مې چې کوم چینل جوړ کړ دا کولاوم. مرګرو تاسو ته زه طریقه ښیم چې تاسو به داسې خپل چینل سیټینګ کوئ. ټیک ده. مرګرو تاسو به داسې چینل کولاو کړئ. ټیک ده. هغې نه بعد به تاسو مرګرو دلته په سیټینګ پنسن آپشن باندې مرګرو تاسو به دلته لاندې سیټینګ په آپشن باندې کلیک وکړئ. سیټینګ آپشن نه پس په چینل باندې کلیک وکړئ. دلته مرګرو تاسو اوس ایډوانس دلته به تاسو پهله خپل کنټري سلیکټ کړئ. پاکستان به مرګرو دې کې تاسو وګورئ پاکستان به سلیکټ کړئ. ټیک ده. پاکستان سلیکټ کېدو نه بعد به بیا تاسو پاکستان سلیکټ کېدو نه بعد به بیا تاسو ایډوانس سیټینګ باندې کلیک وکړئ. مرګرو دلته به بیا تاسو که سبسکرایبر شو کول غواړئ نو تو اکاونټ نه به ټیک لرکې کوي چې نه شو کېږي او کوي شو کېږي نو بیا به همدغه ځای صحیح دی. بیا هغې نه بعد به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او بیا به اپلوډ باندې دلته مرګرو چې تاسو کوم ټایټل لیکئ یا کوم ډسکرپشن لیکئ دا به ستاسو د هر ویډیو د لاندې راځي. ټیک ده. لاندې پرمیشن باندې به کلیک وکړئ. دلته به ستاسو چینل وي. کمیونټي باندې به کلیک وکړئ. دلته مرګرو چې تاسو کوم الفاظ لیکئ فرض که کوم الفاظ هډن کول غواړئ چې دا قسمه کمنټ کوي څوک نو چې راته نه کېږي مرګرو هغه تاسو ولیکئ. دلته لاندې نور داسې الفاظ چې تاسو بلاک کول غواړئ هغه به ولیکئ او سیو باندې به کلیک وکړئ. ټیک ده. بیا به دې کې ډیفالټ باندې کلیک وکړئ. ډیفالټ کې خو څه نشته. دلته به ایډوانس سیټینګ باندې کلیک وکړئ.
دلته به تاسو خپل لینګویج سلیکټ کړئ او سټانډرډ یوټیوب لیسنس دا خو ټیک دي. دلته ملګرو چینل د لاندې کیورډز چې دي ملګرو تاسو به ورکړئ. دا کیورډز به ملګرو تاسو داسې ورکوئ چې تاسو چینل څه نوم وي هغه نوم متعلق چې څومره کیورډز دي، لکه مثال په طور باندې زه ورکوم وهاب. نو وهاب کیورډز دی کې یو سیو شو، داسې به تاسو کیورډز ولیکئ او بیا به دلته په سیو بټن باندې کلیک وکړئ. ټیک ده. او پهله به دلته خپله کنټري سلیکټ کوئ. ګورئ او دلته ملګرو تاسو ګورئ yes your set is made kids. پهله وایي چې دا چینل ماشومانو لپاره دی، نو نه دی. بیا یې چې دې چینل ماشومانو لپاره نه دی، صرف اور صرف never upload content that meets market، صرف ماشومانو لپاره دی. نو ته به نو I want to review this setting for every video. دا setting ته به هر ویډیو کې بدلې را بدلې. نو yes دغه ده ملګرو. دلته ایډورټایزمنټ هم تاسو آن کولی شئ. منیج یوټیوب اکاونټ باندې ملګرو چې تاسو کلیک وکړئ نو مخکې څه راځي بیا زه تاسو ته وایم. ملګرو دلته تاسو خپل چینل نوم بدلولی شئ. ټیک ده. او نور دې کې بس خاص څه نشته. خپل چینل نوم بدلولی شئ او چینل کې مزید څه چینجز کول غواړئ، څوک شریکول غواړئ هغه کېږي پکې ملګرو. نور دې کې خاص څه نشته ملګرو. دا و د یوټیوب سیټینګ. امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي ملګرو. دا ویډیو به لایک کوئ ضرور او چینل مو که سبسکرایب کړی نه وي نو ضرور به سبسکرایب کوئ. د لوی الله په امان.